زه د خپل لیونی پلار لیونی وصیت نه منم. زما پلار چې د مرګ په وخت کې د پښتو د غیرت کومه لطیفه کړې وه د هغې په اورېدو باندې موږ پورې دا ټوله دنیا خاندي. په دشمنۍ کې د ګولو رشتې وي د ډولو نه. والله که زما خورمانه د دشمن په ډولۍ کې کېناسته چرېم نه. د مرګ او د ژوند دا فلم زما او د شهزاده ترمنځ دی او په دې فلم کې به د ژوند او د مرګ فیصله د خدای نه پس زه او شهزاده کوو. بس بس بس. سیټ صاحب تا به درته اوس پته ولګي چې موږ څوک یو. څه بکواس کوې ته؟ دا بکواس نه دی. سلامونه سلامونه شنه خالونه شنه نوټونه هم په دې باندې جوړیږي زما د زړه زخمونه او چې دا نوي کنه نو زما د زړه نه دا आवाज راځي دا چې زمونږ کاروبار دی دلته په مونږ څه اعتبار دی مرګ به د اوس د غاړې هار کی او خپل پیسه به د مردار کی زار 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 زار. چوپ دا څه ټوکې دي؟ زه دلته څه مجرې اورېدو له نه یم راغلی. روک شه زما له مخې نه. او کولاله او کولاله کوي خارخ می تله او زما تله چې کله خارخ شروع کی نو بیا یا خود دولت را روان وي او یا څوک د دنیا نه روان وي. دا زما د شوړې نه انکار نه دی کړی خپل مرګ له دې روټۍ کړی ده. اوس به د سات ګړیله د مرګ د بلای کم. دا څه بکواس کوې ته؟ د مزغو په کمپیوټر کې دی د مرګ ټیزر وکتو همداسې به در سره کوم. اوس دا راته ووایه چې ټیکس راکې او که د دنیا نه لاله بستره ګول کم. نه در کوم ټیکس در کوم. خدای لپاره ما مه وژنه. علي سیټ سره بینک ته لاړ شه. نن به د سیټ په شوړه کې د میخکي تماشا کوو. الکلله کوي خارخ می تله او زما تله چې کله خارخ شروع کی
نو یا خود دولت را روان وي او یا څوک د دنیا نه روان وي. ستا پلار په لندن کې ستا دپاره په کروڑو روپۍ فیس جمع کولی شي او ستا د سر بچکوړو دپاره مال یو معمولي غونده کې رقم نشي راکولی. اوس به دې پلار یا ماله پیسې راکوي او یا به تا خرخوي. بې پورې مرګ راتلی نشي او پیسې رانه په زور ستا پلار هم نشي اخیستی. ځکه درته وایم چې نن راباندې دومره ظلم وکړه چې سبا یې تم برداشت کولی شي. دوه تیلې مې پاتې په ماچس کې دي، هر خوا ته چې ګورم چسکي دي. زه جهانګیر خان دا وایم چې که تاسو ته چې زموږ له ویډیو خوند درکړی وي نو دا چې له لاندې د سره بټن دبا کې چې بټن دباو کولی سره به تاسو هغه فایده وي چې موږ کومې ویډیو خوندګیرې جوړوو هغه به تاسو ته زر